د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. له کابل سره د پاکستان د نوي حکومت د رغنده ګامونو اخیستو ته هیله. د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي همکاریو زیاتوالي لپاره د حامد کرزي غوښتنه. په غزني کې د دوو راډیوګانو پر تړل کېدو د افغانستان د خبریالانو اندېښنه. او د سرطاني ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې بیا پرانستل کېدل، اوس هم له نړۍ څخه. په پاکستان کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدل، په روسیه کې د ولسمشریزو ټاکنو پیلېدل او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره هڅې. اوس د لوبو له ډګر څخه د لوبې ډګر ته د راشد خان بیرته راګرځېدل، په خوست کې د والیبال سیالۍ پای ته رسېدل او په اروپا لیګ کې د فوټبال په زړه پورې لوبې. اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د پاکستان د سفارت له شاه ظافر سره په کتنه کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت به په مثبتې پالیسۍ په افغانستان کې د دوی له حکومت سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رغنده ګامونه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه کې د نظامانی په حواله لیکلي چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي چې د ستونزو د حل کولو لپاره په ګډه کار وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان وايي افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقض په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حقوقو د بشري ناورین د زیاتولو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند هم ډیر اغیز کړی دی. د دې سازمان د څیړونکي فرشتې عباسي لخوا په لیکل شوې مقاله کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خپره شوې راغلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره ډېرې ښځو د خپلې ګټې وټې سرچینې له لاسه ورکړي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي او اقتصادي همکاریو ته د تهران د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کرزي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې وکړې. وړاندې ویل شوي چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو په باب هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم اړین بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د څو اړوندو وزارتونو څخه د کار د جواز د لرلو باوجود رسنۍ د ښاروالیو لخوا د صنفي جوازو اخیستلو ته اړ کول د اسلامي امارت تر واک لاندې په رسنیو باندې یو بل لوی اقتصادي فشار دی. دغه مرکز په یوې اعلامیه کې د غزني د ښاروالۍ لخوا د صنفي جواز د محصول د نه ورکولو له امله موقتي توګه په دغه ولایت کې د 2 سیمه ییزو راډیو خپرونو په بندېدو نیوکه کړې ده. د تورخم دروازه له 4 ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانستل شوه. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوي دا لاره د اسلامي امارت او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنجشنبې په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانستل شوه. د کډوالو او راسریدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ویل شوي له دغه شمېر کسانو 339 اړبلل شوي چې د اړوندو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. په هرات کې یوې اور لګېدنې 2 کسان مړه او یوې ټپي کړی دی. د راپورونو له مخې اور د هرات په عراق دروازې سیمه کې د پېټرولو په یوه پلورنځای کې لګېدلی و. مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. یو وژل شوی کس هم معیوبه و چې د پیښې په وخت بهر نشو وتلی. په پیښه کې د پېټرولو پلورنځای او یو موټر هم سوځېدلی دی. او وروستی خبر افغان سوداګرو د پاکستان پر ځای د ایران ترانزیټي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی وایي سره له دې چې افغان سوداګرو د ایران لارو ته مخه کړې خو دوی د ایران په ترانزیټ کې هم یو شمېر ستونزې لري. د پاکستان د لارو د متبادل هڅه لومړی د افغانستان د جمهوریت حکومت په مهال وشوه. هغه مهال په لومړي وار د چابهار بندر په اړه د افغانستان، ایران او هند ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او هند حاضر شو چې پر دغه بندر 100 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. نړیوال خبرونه از ما همکار تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر پیل له اسلام آباد څخه. د پاکستان په بلوچستان کې په یو 2.5 کلن ماشوم کې د ګوزڼ یا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان چارواکي وایي د ګوزڼ د مثبته پیښه په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیايي چارو ملي مرکز ویلي چې ګوزڼ وهلی ماشوم فلج شوی دی.
ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې څخه شاوخوا 380 کیلومتره لرې جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. له اسلام آباد څخه مسکو ته. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړل. دا له کله چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لویې ټاکنې کیږي او ویل شوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. 71 کلن پوتین چې نږدې 25 کلونو راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی د 3 هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. له مسکو څخه غزې ته. د فلسطین حماس ډلې ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند د یوې هوکړې پلان سپارلی. د دې ډلې په وینا دغه پلان کې په غزې ترانګه کې د اسرائیل د یرغل بندېدل، د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بېځایه شویو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس وایي په دغه پلان کې د فلسطینیانو له پولو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم شوې ده. د اکتوبر له 1 د غزې په جګړه کې له 1.0 ډېر فلسطینیان وژل شوي او تر 3,000 زیات نور ټپیان شوي دي. له غزې څخه پاریس ته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون غربي قدرتونو ته د روسیې په وړاندې د هر ډول کمزورۍ د ښودلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه اوکراین ته د غربي ځواکونو د لیږلو په اړه پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې دا مسئله باید رد نشي. خو روسیې هم خبرداری ورکړی چې که چیرې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته سرتیري واستوي دا به له روسیې سره د مخامخ جګړې په معنا وي. او وروستی خبر ایټالیا ته نږدې په مدیترانې سمندرګي کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شول. په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې د بیړۍ انجن یې 3 ورځې وړاندې په اوبو کې خراب شوی و او دوی وږي تږي په اوبو کې سرګردانه وو. دغو کډوالو غوښتل چې له لیبیا څخه اروپا ته ځان ورسوي، خو د ایټالیا سیسلي ټاپو ته نږدې بیړۍ له خرابېدو وروسته ډوبه شوه. ژغورونکي د 25 تنو په ژغورلو بریالي شوي دي. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی راشد خان چې د ملا عملیاتو له کبله د څو میاشتو راهیسې په لوبو کې برخه نه درلوده روغ شوی او ټاکل شوی چې د ایرلند په خلاف د 16 اورونو په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د لوبډلې مشري وکړي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلوریزه سیالۍ ترسره شوه. دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې کیږي چې د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به ټولې 3 شلوریزې سیالۍ وشي. له دې وړاندې د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ افغانستان 2-0 ګټلې وه. د خوست صبریو یعقوبیو ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ د اول جان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې 40 لوبډلو برخه درلوده چې پایلوبه کې اول جان لوبډله د تڼیو منتخبې لوبډلې سره مخ شوه چې اول جان لوبډلې دغه سیالۍ 0-2 وګټله. د یادولو ده چې دغه لوبې د ځوانانو یووالي په موخه ترسره شوې. او وروستی خبر د اروپا لیگ کې وی آر آل 3-1 مارسی ویسټ هام 5-0 فرایبورګ، آس میلان 3-1 اس ویلا پراګ، بایر لرکوزن 3-2 قرهباغ، لیورپول 6-1 اسپارتار پراګ او برایټون 1-0 آس روم لوبډلې ماتې کړې. او بیرته ورځو خپل همکار الهام کاکړ ته. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.